یو سړی او ښځې سره جګړه وکړه، نیک سړی چې ښځې سره کور جګړه وکړه، نو ښځې خو هم هر قسمه شته. بعضې ښځې داسې وي چې هغه په پوزه مچ نه پرېږدي. ځکه زه بشیر جان ته د ښځې نوم ګورې وانه روزانه به دې ته خو ستا نظر نه لري، کله به دې په ملا چاپې ولاړې وي او کله به دې دا حالت به دې نه بیا خو دې منډه هم نه شي پایلی. دا و چې سترګې نه خو منډه ووایي بار ته لاړ شي، چال دې راغی څوک دې ولې را منډه وي؟ سپی راپسې و، سپي نه هغه سپی وي، سپی راپسې و. هغه سپی خو یاد که سپی ولې یاد نو ته خو بیا دې منډه هم نه شي وهلی، کور مخکې درې بیا نیر بیل دی که هغې ته څه ته ولاړه کړې. نو ښځې سره یې جګړه وکړه، چې جګړه یې وکړه دې وخت کې میلمه راغی، میلمه بېټه کې کېنو کور ته ورغېدې، میلمه دا وایي خپل کار کوه. میلمه مې دې ډوډۍ وله پخه کوي، نه پخوم وله، ته میلمه تالی هم نه پخوم، ما سره دې جګړه وکړه، ته اوس دا پخوه وله. نو چې ښځه روانه شي دا اسپنې دا چې کله اړي شروع کړي نو ته یې مخکې بوځې وروستو ځي، داسې ده که نه ده؟ ته به مخکې بوځې دې ریورس ګیر لګولي، نیکبخت دی خو مخکې وروستو شو شانتنیز دي که نه، نو زه پورته نیغه که نه، نه دغه ښځه چې روانه شي هغه ټټک اسپتې ښه ده بیا نه پخوم دله. ښځې میلمه مې دی کور رسواکۍ مې ول وی بس ولې نه پخوم دله، چې نه پخوم دله بس دیم غریب و چې اوس په خدای څه کوم. لاړ ګاونډي کره او د یو ګاونډی کور ته ورغی، هلته یې اواز وکړو یاره کور والا بیماران دي، طبیعت ټیک نه دی، څه به کې اوس نو دا ورته ویلی شي چې نه یې پخی راله. مونږ خلک هم چې بار د کوره راوځو که نه نو برېت هم ډنډۍ ډنډه، او چې کور ته ننوځو نو بیا برېت لاندې ګور، بار هم برېت 2 لیش دي 2 او 3 لیش دی، او چې کور ته ننوځو که نه بس بیا سر ښکته یي. خیر چې هلته ورغې کور والا ناجوړه ده میلمه مې دی ډوډۍ والا برابر کړه، نو هغې ویې ښه اب ګاونډۍ ښه وه، بس هغې ول ډوډۍ برابرول شروع کړو. چې ډوډۍ برابرول شروع کړله نو ده ته لیک کې ور وټکېده، چې ور وټکېده ورننوته ښځه ورته ویې دغه دننه شه، نه بس مه پخوه، بس ما هغه بلې ګاونډۍ ته ووایي ډوډۍ به م پخه کړي او انتظام به مو کړي، مه پخه. نه خبره وه چې دې خوا شو، دا ښځه ورته ښکته شوه ټیټه شوه، معافي غواړم ما وبخه، ما معاف کړه، بس ستا د میلمه چې څومره انتظامي هله شابه زه کوم. اوس هغه ګاونډۍ ته وچو ښځې دا څه جنجال دی جوړ کړو، وختي دې په شرمونه نه کومه، او اوس وی کوم وی چې ته کور ته لاړې زه هسې دې بورچي خانې ته ورغلم، وی چې بورچي خانې ته مې وکتل د اوړو د بوجۍ نه یو بوډا بابا دی اوړه رالي او په شکری کې اچوي، او چې نور د پخلي کم سامان دی رالي او په شکری کې اچوي. خدای بابا څوک دی؟ مې دا څه کې زمونږ د کور نه زمونږ په مخ کې بابا غلا کې بوډا سپینګیري او سامان وړی؟ وی نه که نه دا خو د دې میلمه حق و ستاسو په دې کور کې، نو هغه حق ته میلمه له نه ورکې، نه بله ګاونډی کره دوړمه چې هغې وله پوخ کړي، دا د میلمه حق و ستا په دې کور کې، خو چې تی نه پخې دا به اوس هلته یوسمه هغې له به ورکړمه، میلمه حق دی ته خوړی شي نیغ وي خوړی شي. ما وی نه کېده ما توبه زه وله پخوم. باباجي غیب شو سی یې کېښود، د الله فرشته و، د هر چا دپاره چې کوم رزق مقرر دی حق دی بس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله ماشوم د مور په ګېډه کې جوړ شي نو فرشته هلته الله نه تپوس کوي د مور په دا ګېډه کې پروت دی، الله مل اجل دی به کله مري، دنیا ته لا راغلی نه دی وي کله به تې ځي، دې سره څه کوې؟ دنیا ته لا تشریف نه دی راوړی، امیرالمؤمنین لا خېټه کې پروت دی. امیرالمؤمنین کوم ځای پروت دی؟ خېټه کې. امیرالبطن د حضرت خېټې بچې لا په خېټه کې دننه پروت دی، او هلته وایي دی به کله ځي تی؟ مل اجل مر رزقو، څونه ډوډۍ به خوري، څونه بروټ به خوري، څه به کوي وی به څنګه ګرځي، کم ځای به ګرځي، او دا به نیک عمل کوي الله که بد به کوي، شقي و سعید. دا هر څه یکتبو دا ولیکلی شي فی بطن امه، د مور خېټه کې به دا غاړه کې ورته ور واچوي. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا. نو ته د مور ګېډه کې پروت دی، لا دې دنیا ته دې تشریف نه دی راوړی کاکاجي، مور ګېډه کې پروت وی لا دنیا ته دې تشریف نه دی راوړی امیرالمؤمنین، دنیا کې ته ملا صاحب نه راغلی، امي صاحب نه راغلی، هلته پروت دی ستا روزي لیکلی شوی او پکې نخرې کې منډې ورپسې وی. غوا د دنیا اسباب د انسان دپاره دي، خامخا به اسباب طلب کې
خو د الله د مرضی لاندې خپله مرضي به د الله د مرضی د پاسه کې نه، او که خپله مرضي د الله د مرضی د پاسه کړه نو د پوخ ایمان د کچه شو، یو ټس به د نځي. د رسول الله مبارک د خوږ ایمان او د ښکلي ایمان د دیرې نه د قدم بار وویسته. دنیا کې هم پریشانی، اخرت کې هم پریشانی، دنیا کې هم تباہی، اخرت کې هم تباہی. نو ذکر رسول الله مبارک فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به، چې زما خوږ ایمان، زما خشته ایمان، زما هغه ایمان چې سړی ډایرکټ نیک په نیغه جنت ته رسوي، دا په هغه چا کې نشي کېدی چې د الله او د رسول مقابله کې خواهش اخلي. خواهش به د الله او د رسول تابع کې زور پسې خواهش پسې بالکل ځه، خو د الله او د رسول تابع. نو زما هغه ښکلي ایمان چې څنګه د صوت او جنت ته پې سړي دي، هغه ایمان کې به زه داخل کړم. دا زموږ د ښکلي پیغمبر وینا ده. رزق چې څومره مقرر دی هغه دی، خو د مارو رزق پسې به منډې واو، طلب به کوو. صحابو کړی دی، ځمکې صحابو غشتې دي، اوښانې غشتې دي، کورونه جوړ کړي. عثمان صاحب ډېر مالدار و، عبدالرحمن ابن عوف دونه مالدار و چې هغه به پخوانۍ ډبلې روپۍ به وي، نو په هغه ډبلو روپو خلک مږي نو صفا کوي چې زنګ ونیسي، نو اوښان به یې پې د پاسه ګرځولو، د اوښانو په هغه خپو به یې وله صفۍ کوله. مال شمد نه دی، مال ګټل ګناه نه ده، خو چې د الله او د رسول د مرضی لاندې، د الله او د رسول د مرضی لاندې، او خواهش پرستی پکې نه چې دا مال ګټې یا زما بچي به دا به وخوري، د عبادت به پې وکړي، حج به پې وکړي، عمره به وکړي، بچي له پې ښځه وکړم، د شریعت مطابق کار به کوم که خیري، جومات به جوړ کړم، لار به جوړه کړم، صدقه به ورکړم، خیرات به وکړو. دا څیزونه پکې راوله. مقصود الله کا دویم نمبر مال کا، مقصود آخرت کا دویم نمبر دنیا کا. قسم په خدای دی خپله به دې مال راوړی. اوس نفس سره ډغره شروع شوه، نفس وایي سمله اوده شه بړستن کې رستو به وکړې مړه هلکه مونځ زمړه دی نن به ګزاره وکړو سبا به شروع کړو. نفس وایي مه پاسه بړستن ګرمه ده، خواهش وایي مه پاسه بړستن ګرمه ده، خواهش وایي مړه رستو به وکړې ورګه لا نه قضا کېږي، خواهش وایي جومات ته مه کور به یې وکړې، نفس وایي مه کوه مه کوه، الله و رسول وایي وختي پاسه، جنت وایي وختي پاسه، جنت نه دا شیتاو شو. ماسپخین بیا ګرمي ده، یخني ده، مازدیګر بیا ماښام بیا بړستن کې ما یاره پښې مې خوږېږي، لاس خوږېږي، یاره نشم پاسېدی، یاره تکلیف دی، دا مونځ دا نفل د شپې. او کوم دغه کس ته دې ووایې دا کم انسان سار پېشمني نشي پاسېدی او د شپې تهجد له نشي پاسېدی، او دته دې دروازه وواله او چې یو 10,000 روپۍ مې درته راوړي دي لږ راپاسه، دی بیا بړستن له ډغره ورکوي، نه خوبي نه د خپو خوږي، انه بل ځي په منډه هغه پیسو لره روان. هلته جنت لاره سخته شوه، او لاره څنګه سخته ده؟ د خواهش مقابله راله. خواهش وي مه کوه، هلته زکات در باندې کال تیر شو، الله وی ورکه زکات، دا لاره نیغه جنت ته تللی ده، ډېر ښایسته دی. دلته خواهش اوهو دا 10,000 روپۍ زکات، دا 20,000، دا 50، دا 1 په دې خو دوی واده کوي، دې باندې خو زما د ښځه نه جوړه شي، دارو درمل کېږي. خواهش وی نفس وی نه نه نه، او هلته کې جنت وی راځه لاره سخته شوه، هلته پې حج فرض شو، 5 लाख روپۍ لګي، 6 لک روپۍ لګي، نفس وی نه نه په دې خو زما د زوی ټوله ښادي کېږي، د لور پې پوره واده کېږي، زوی له پې کور هم جوړېږي، د زوی ښځه هم پې کېږي. نفس وی ما هلته الله وی دا ولګوه حج وکړه چې په دې لاره را پورې وځه چې جنت ته دې ورسو. هلته روژه ده په اوړي کې، اوهو ډېره ګرانه ده، څوک بیا سر ته رسوي. نفس وی مه نیسه، الله وی ونیسه، لاره خو سخته ده، خطرناکه ده، خو مخکې به کم خواته ځي؟ جنت ته به ځي. ستاسې نور عبادتونه، جهاد د الله فی سبیل الله، کافر سره مقابله سخته ده. بدر کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه، احد کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه، خندق کې رسول الله مبارک وکړه، پکې شهادتونه هم رالل. دا سخت څیزونه ته ګیر چاپېره و د عبادتونه، دا مال خرچ کول، دا د انسان په نفس تکلیفونه، الله وی لاره سخته ده، یقین لري که څوک ور ورسي. دوزخ نه ګیر چاپېره خواهشات ته وکړل، دا خواهشات نفسانیه انسان لچې غواړي، دا ګناه د څونه ډولی ده. د شپې په نیمه شپه هم ولا منډی وی، د هغله چې کنډر کوي دا دروازې کلي کې د شپې کوي، شپې به نیمه شي
د غلاګانې چې غله کوي څه وخت یې کوي دا د ګډون چې کوي په دا مسالو کې او دا په چایو کې دا دروازې نه کوي د شپې کوي چې څوک هم ونه ویني دا غلا غولتی چې څومره روانې د شپې روانې دي خو قربان که ته اوس خو الله دپاره سخت دی دنیا دپاره ښایسته دی دا د سترګو خواهش د پردو ښځو ته وګوره دا د سترګو خواهش د پردو جنکو ته وګوره دا د سترګو خواهش د فلمونو ته پې وګوره د بربنډتوب ته پې وګوره دا د غوښ خواهش سندرې واوره په موبایل ګاڼه ولګوه ګاڼه مونځ به م کېږي دلته کې رنګ به م راشي په جومات کې به ډنګار شروع شي خوند دی که نه غوږ له خوند ورکوي په ژبه غیبت دروغ خوند ورکوي سړي له پړه کې د ګناه سوچونه خوند ورکوي سړي له دا د پردي مال وهل خوند ورکوي سړي له دا پردي انسان ته تکلیف رسول خوند ورکوي سړي له دا خواهشات یې ډېر چاپېره تاو کړل دننه خو اور خطرناک خواهشات دي ورشه جبریل اوس وګوره چې ویې کتل داغې وی الله یریږم چې دا ټول خلک وردننه به شي دوزخ ته او مثال د رسول الله مبارک ورکړی دی درته نه ورکوم رسول الله مبارک فرمایلی دی وی دا مثال د شمع او د پتنګ دی شمع بلیږي اور بلیږي اور او پتنګان ور روان دي دا اور دوی ته خشته ښکاري ښکلې ښکاري که پتنګ ته دې وایي چې دننه خو سوځې نه ورځي هغه ته دا اور خشته ښکاري ښکلې ښکاري ښکلې ښکاري خو چې ورشي نو سبب د تبی وي که نه بیا د خواهش کی چې د اور له ورشم رڼا ده ښایسته تیارې نه وځي پتنګ کټ د ګوټ نه م راوځي تیارې نه تیاره د انسان د حیوان فطرتا نه نی خوښه د روزي ورپسې چې روزي شاتو مچو ته نه ګورې رڼا له بنډې وي پیټیر مور په شاتو نه مرو شاته هم پرېږدي هغې له منډه وي رڼا له چې ورشي نو دننه بیا دا رڼا په څه باندې بدلېږي بیا اور پتنګ وزرې وسوځي لاندې پرېږدي خلک یې خپې کېدي او مړ شي رسول الله مبارک فرمایي الله قربان شم ته وی تاسو ته دا دوزخ نه خواهشات داسې تودي لکه پتنګ ته چې هغه اور خشته ښکاري زه تاسو نیسم کلک مو نیسم د دې بړې نه م رانیسم د بړې نه پهلوان چې د بړې نه ونیسي زور کوي بیا شلېږي پرتو غورځېږي بړې نه م نیسمه چې مه ورځئ ګورې تاسو ته شی خشته ښکاري خو طبعي ده وایي ما نه خلاصوی ځان او اور ته ځان غورځوي الله یریږم چې جنت ته به څوک هم دننه نشي ګیر چاپېره سختۍ دي او الله یریږم چې دا ټول به په دوزخ کې ور وغورځېږي ولې ګیر چاپېره خواهشات د هغې پسې وځي او چې ورشي بیا اور ته به خویږي او نیغ به ور رواني دا دوو څیزونو مقابله شوز د چا وایه د جنت او د دوزخ جنت نه ګیر چاپېره سختۍ دي دوزخ نه ګیر چاپېره خوشحالۍ ازادۍ او خواهشات نفسانیه دي نو د چا مقابله شو د الله او د رسول سختۍ چې درته راولي او د خواهش من خواهش پرستی په مخ اخیستی یو خواهش پرستی د لاسه پلار پاتې دی ښځالي مور پاتې ده ښځالي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار خپل حق دی د خواهش پرستی د لاسه رور پاتې دی ماللي رور پاتې دی خور پاتې ده د پلار په مال ټوله تا قبضه وکړه د خواهش پرستی د لاسه ګاونډي سره جګړه د خواهش پرستی د لاسه د ګاونډي پولوال د خواهش پرستی د لاسه کور کې جګړې د خواهش پرستی د لاسه نن دنیا په جیلونو کې پرته ده دا غټ خلک چې دا نه بې رانیسي اوس دا لوی خلک چې دا نه بوتل اچوي او جیل کې نن پراته چغې وباسي ولې وباسي خواهش پرستي ده د خواهش په پیسو ته ضرورت و پیسې خو به غریبانانو ته ضرورت دي ډوډۍ ته محتاج دي چایو ته محتاج دي دارو درملو ته محتاج دي دا چې کوم د کروڑونو مالکان دي پیسو ته څه ضرورت دی دا ټول خواهشاتو منډه ده خواهشاتو زغل وزیر صاحب ستا پیسو ته سا جتې ډېره دې ګټلې ده صدر صاحب ستا پیسو ته سا جتې ډېره دې ګټلې ده وزیر اعظم صاحب ستا پیسو ته سا جتې ډېره دې ګټلې ده خو چې دا بیا م ورپسې نښتي د چا پرستی شوی او څه خواهش پرستی دنیا کې هم ذلت اخرت کې هم ذلت دنیا هم خواره خسرت دنیا والآخره اخرت هم خواره موږ ته خو مثالونه مخکې موجود دي د رسول الله مبارک هر یو صفت په یو صحابي تقسیم د ټولو صحابو کې فی الجمله صفتونه پراتو خو یو په یو کس کې زبردست پروت دی د رسول الله مبارک بهادری چې هغه کې بهادری او دلیرانه سوچو دا په حضرت علی او په حضرت عمر کې پراته دي او چې کم عدل په عمر کې پروت دی ټولو کې شته خدا ډېر زیات
او چې کم صبر او سنجیدګي وه په حضرت ابوبکر کې پرته ده او چې کم د دنیا سره تعلق ختمولو په ابوذر کې پرته ده ډیره زیاته ده پکې ډیره زیاته ده دې وجې نه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د دې قایل نو چې مال جمع کا دا هغه خپل سوچ دی اوس مال به نه جمع کوو چا به کور جوړ کړی دی به ورغې دروازه به ورته وله دلته راشه دا کور دې څنګه جوړ کړی دی او دا مې جوړ کړه دونه عمر دې شته چا به دو چته جوړ کړی ها بنګلې دوزخ دې واغېسته اوس دا کور جوړول منع نه دي په شریعت کې جوړولی شي څه خبره نشته لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مال او د دولت او د دنیا سره لا تعلقي په ده کې دونه ویښته ننوتې ده چې دې دم به دي که چې اعلی اخبه او اسبه ها پته به راته ولګي والذین یکنزون الذهب والفضه ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سره او سپین به قیامت پر ورځ اور کې ګرمیږي تاله به پې داغونه درکوي دا به داغونه درکوي او دا مال به د قیامت پر ورځ شجاع یو زبردست اژدها به ترې جوړه شي غاړې ته به دې پرتی او دا شونډې به دله خوري وی انا مالک او انا کنزک زه ستا مال یم ستا خزانه دا به ګرځېده جګړې نه کور منه نه دولت منه نه ځمکه منه دومره جوور لاړ په دې سیس کې حالانکه ما تاسو ته وی رسول الله مبارک کور دو منزله دی لاندې یو کوټه به رپې بله کوټه صحابو جوړ کړي صحابو ځمکې وی جایدادونه او بس دې پکې لاړ یو زبردست عشق ته ورسېد د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه وه هغه ته چا و چې د بابا خلکو به قدر کو د ابوذر سپین ږیری و هغه صحابي دی چې د رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې په ړومبو مسلمانانو کې دی متقدمین هغه ړومبي مسلمانان السابقون الاولون الله چې قرآن صفت کوي ړومبي مسلمانانو کې دی او د اسلام د مخې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي رسول الله مبارک ډېره زیاته مینه ورسره لرله لږه نه عثمان صاحب باباجي خلک باباجي د لاسه ور کې ولاړ دي خو چې به چا ښه جامه یې په کونټه ټک ورکوي که د چا کور غټ دی په کونټه ټک ورکوي که چا ځمکه جایداد په کونټه ټک ورکوي باباجي سره څه کومونګه احترام یې کوو لوی عالم دی باباجي لوی صحابي دی د رسول الله مبارک ډېر نږدې د غاړې د تر غاړه وتو ملګری دی دا سره څه وکړو هغه وایي داسې کار وکوه ابوذر ته یې وایي ابوذره مدینې نه به شام ته لاړ نه شي تابعدار زه شام ته لاړ شم مدینې ته دنیا خلک راځي او دا جګړې دې جوړې کړې دي شام ته ده سبا سلام علیکم لاړ شام ته شام کې حضرت معاویه رضی الله عنه گورنر دی هلته معاویه صاحب سره په جګړو دی هلته هم چې د چا کور دی دو چاته کور وایي قبر نه به دی که به نه دی ځمکه به واچه دا ځمکې هلې خدای به څه کوي رسول وایي تی کې به خدمت کې که الله او رسول له به عبادت پکې د چا به پیسې وي ښه جمع کې دا به قیامت پر ورځ داغونه کېږي درته هلته معاویه صاحب به ورته یو څه د بل څه اخره کې حضرت معاویه صاحب حضرت عثمان صاحب ته شکایت وکړه چې باباجي نه مو خلاص کا مونږ خو درته څه ویلی نه شو نه غوسه کولی شو نو بل څوک خلک احترام سپین ږیری د رسول الله مبارک ړومبو ملګرو کې دی دلته هغه بیا وي مدینې ته راشي چې مدینې ته راغې حضرت ابوبکر وی دا خلک رانه داسې راتاو شو او راته نیغ نیغ ګوري ځکه خبرې به پې ناشنا لګېدې لکه چې ما څوک پیژنې نه په ړومبي دلې ولیدله دلته بیا خلکو سره باسونه میشن یې دقه و د میشن و د چیم نه منل نه 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 بس مال به نه جمع کوې ځمکې به نه هلې کورونه به نه جوړوې مال به بس عبادتونه کوې الله رضا کې زهد دې حد ته رسېدلی و د حضرت عیسی علیه السلام مسارات پکې پراته دي هلته کې عثمان صاحب ورته وایي ربضې ته لاړ شه ربضه د مدینې نه چې سړی قسیم ته ځي په دې لاره راځي زه ورته تللی هلته یې قبر هم دی وی هلته لاړ شه هلته لاړ یو یې ښه یو دی هلته یو ځنګل کې پرېوته چا به د پیغور ورکوي څنګه د مدینې نه راویستلی وی که زما بادشاه یو حبشي غلامي حبشي غلام او دونه پوټینې سری وي چې هغه ډېر د ګوتې برابر سری وي بد شکلی او زما امیر یو ما ته حکم کوي د هغه به منم پاتې لا د عثمان به صحیح نه منم څنګه به نه منم هلته پروت دی صاحبه یوازې یک تنها یو خیمه کې پروت دی
د خاورې په بالښت پروت دی او نرۍ څادر لاندې پروت دی او یو ښځه ده ورسره یو دی هېڅ نشته د غریب چې جګړې ختمې شي. بیمار شو غریب چې ناجوړه شو ښځه ورته کېناسته ابوذر تا سره به څه کومه هر ځای جګړې خلک پیشه مالې پیشه خلک پیشه دولتي پیشه خلک پیشه ځمکې پیشه خلک پیشه بنګلې جوړې شي ستا کار چا سره څه دی دلته باته په دشتو بیابان کې پروت دی تا سره وکم څه ته به ځنکدن دي زه به درته ناست یم مړ به شې نو تا به ښخی څوک ماله زه به دې په اوږه نشم ګرځولی زه خو ځان له ښځه یم زه به در سره څه کومه ستا جنازې سره به څه کوم ستا غسل سره به څه کوم ستا قبر سره به څه کومه ته په څه جنجال دې دا نړولی دی حضرت ابوذر ښځې ته وایي ښځې فکر مه کوه الله به مدد کوي د خواهش مقابله چې کوې که نه سخته مقابله دومره مقابله چا نه ده کړې د خواهشاتو څومره چې حضرت ابوذر کړې ده او د حد درجې انتها ته پکې رسېدلی دی داسې مقابله وکړه حضرت عثمان څومره مالدارو رضی الله عنه د حضور پاک ته پته وه لیکن دی پکې انتها ته ورسېد دونه مقابله الله مدد وی داسې کار وکړه ښځې فکر ونه کړي الله به مدد کوي چې کله مړ شم که نه بار به وځي ردې خیمې نه ځنګل نه به لاندې کوزه شي په دې لاره به یو قافله را روانه قافلې ته به آواز وکړې چې دلته د رسول الله مبارک یو صحابي مړه دی راشئ غسل هم ورکړئ کفن هم ورکړئ ښخ یې هم کړئ پې جنازه هم وکړئ خبره اسانه شوه او ښځې ما ته حضور پاک یې وصیت کړی دی امې پوره که او رسول الله مبارک د ما متعلق د الله کومه وعده وه ما ته ویلې ده امید لرم چې الله به م خپله وعده پوره کړي ما هم پوره که الله به م خپله وعده پوره کوي ما ته رسول الله مبارک وی چې ابوذره چې ایمان دې کله وروړو یوازې وې چې هجرت دې کو یوازې وې د دنیا ژوند به دې یوازې څوک به در سره نی مرګ به دې یوازې څوک به در سره نی او د قیامت پر ورځ چې د قبر نه پاسې جنت ته روانې بیا به یوازې څوک به در سره نی یوازې به جنت ته ځې یک تنها به ځې ما هغه خپله وعده پوره کړه ما چې رسول الله مبارک لکم لاس ورکړی ما خپل خواهش قربان که الله رسول مې واخیستل د چاړه نه کېږي ما هر څه پرېښودل عثمان هر څه راکول معاویه هر څه راکول رضی الله تعالی عنهما هر څه مې پرېښودل ما مدینه پرېښوده د رسول الله مبارک کلی د بادشاه د برکته دلته پروت یم امید لرم چې الله ذوالجلال د پیغمبر د خولې وعده ما سره پوره کړي په دې خبرو کې په دا مسافرۍ کې دا خاورو د بالښت د پاسه د رکوټي کجوري د پوزکي د پاسه په دا